زما د خوښې شعرونه بلا دي خو د هغې نه یو څو تاسو سره شریکوم. خوشحال بابا شعر دی چې که اسمان د زمري په خوله کې ورکا د زمري په خوله کې مه پرېږده همت. هم خوشحال بابا وایي چې د افغان په ننګ مې وتړله توره ننګیالې د زمانې خوشحال خټک یم. او د دې سره سره خوشحال بابا دا هم وایي چې د زمرو میړنتوب په لښکر نشي مټې هر کله یوازې په خپل ځان شي. او په جهان د ننګیالي دي دا دوه کاره یا به وخوري ککره یا به کامران شي. خوشحال بابا اخیری د خوشحال بابا یو بل شعر دی چې وایي چې بندوبست د کائنات شي په خبرو یو تر سلو صدقه شه سل تر زرو. د خوشحال بابا نه علاوه د رحمان بابا ځینې شعرونه دي. رحمان بابا فرمایي چې واړه د خپل ځان په نظر ګوره که دانای ای عبدالرحمن جهان ټول عبدالرحمن دی. د رحمان بابا دا شعر زما ډیر زیات خوښ دی چې د غونچې په سیر په سل ژبې خاموش یم لکه ګل هسې په چپه خوله ګویان یم. او د رحمان بابا دا شعر هم زما ډیر زیات خوښ دی چې هغه وایي چې کر د ګل وکړه چې سیمه د ګلزار شي ازغي مه کره په خپو کې په دې خار شي او کویه مه کنه د بل سړي په لار کې چرستا به د کوی په غاړه لار شي. د حمید بابا دا شعر په ما ډیر ښه لګي چې مې یار د خوب ویښ نه کې نسیمه چې مې یار د خوب ویښ نه کې نسیمه ګوره الوزه پرو په تلطف. او د حمید بابا دا شعر مې هم ډېر زیات خوښ دی چې وایي چې په جړا میاسې خور په خندا لاړ شي په جړا میاسې خور په خندا لاړ شي لکه پاڼه د ګل ماته کړي باران شوخ. د علي خان بابا ګڼ شمېر شعرونه زما خوښ دي خو دا شعر زما ډېر زیات خوښ دی چې خپل محبوب ته وایي چې د کوڅې ګوټ په دې پرې نږدم رقیب ته اپریدی شومه مغول ته خیبر نیسم. او د دې نه علاوه د علي خان بابا دا غزل زما ټول خوښ دی چې مدام د کبلو پڼ په سر وي که د خو اسو سختن شي می وینه که په جمي د لخه خوراک څوک درکه چې لمن دې اغوستن شي می وینه. نو د دې نه پس بیا د کاظم خان شیدا شاعري زما ډېره زیاته خوښه ده او په هغې کې ځینې شعرونه دي چې لکه د مثال په توګه هغه وایي چې د غونچې د رباط ور په واقعده دی قافله د رنګ بو درومې سبا شه. یا هغه وایي چې ما جامې لکه د ګل ورپسې رنګ کړې د خوشبو په دود مې ووت لا غوشه. او دا وایي چې د آفتاب په کمن نخې جم اسمان ته د آفتاب په کمن نخې جم اسمان ته نقدم بار لکه شبنم په دوش د ګلو. د شلمې صدۍ چې زمونږ کم د خوښې شاعران دي په هغې کې زما د اندیش شمس القمر صاحب دا شعر ډېر زیات خوښ دی چې دې مکان ته ځي راځي خو په ور نه یار د زړه کلی کوي د نظر نه او پښتنه مینه پوهېدم د بنګړو بارو ما د زړه په اوږو راوړه په سر نه. د دې نه علاوه زما د اجمل خټک صاحب ځینې نظمونه ډېر خوښ دي. په هغې کې فریاد نومې نظم جنت نومې نظم لکه د فریاد نظم یو شعر دی هغه ټول نظم اوږد دی خو یو شعر دی چې خدای پاک ته وایي چې ته خو د خپل کارون په ځمکه منډې او زه دې په سر باندې کارون ومنم. نو هغه نظمونه زما ډېر زیات خوښ دي. داسې ده د غني بابا ځینې شعرونه داسې دي چې هغه په ما باندې ډېر زیات ښه لګي او په هغې کې چې کوم روحاني توان دی په هغې کې چې کوم رومانویت دی او په هغې کې چې کوم ښایسته تفکر دی نو هغه په ما ښه لګي. نو هغه ډېر زیات د هغه اوږده نظمونه دي خو لکه زما د هغه د بېوسۍ شعرونه ډېر زیات خوښ دي چې کله هغه وایي چې ویش د بل په لاس دی که ته خاندې او که جاړې. یا چې هغه کله خدای پاک ته وایي چې
رب مال کدی راکړه بادشاهي د کل جهان زبې وغورځوم د کوره لکه سوټې په ډیران. او یا چې کله د ځان پاک لوی د انسان چې ما رستي پړاو لبیایي که زه ځم او که زه نه ځم. مطلب دا چې جبریه، حالانکه جبریه دی خو هغه د حرارت او د حرکت هم قایل دی چې وایي چې زور هسې پیغور شي چې همت ورسره مل نشي، رک هغه مشال شه چې تیاره وي او دی بل نشي. داسې د هغه یو شعر دی زما ډېر زیات خوښ دی چې د ایوب صابر صاحب چې هغه وایي چې دا خبرې کېږو زمونږ د کلي جونو کې سپین ویښته زرغون شو د صابر غریب بریتونو کې. او دا شعر مې هم خوښ دی چې یو مشین دی چې غاري دی له احساسه همدردي نشته د دې دور انسان کې. د میجر یونس خلیل یو شعر زما ډېر زیات خوښ دی چې وایي د دنیا په سر د سوری د هماوي فقط ستا د زلفو سوری د پماوي. او په ډاډه زړه د چا نوم اخیستی نه شو، په ډاډه زړه د چا نوم اخیستی نه شو، راته مخکې سل خبرې د دنیا وي. د دې نه علاوه چې کوم دی نو داسې نور ډېر ښایسته شعرونه دي، خو زما د پښتو د شعرونو سره د اردو یو شعر را یاد شه د پروین شاکر یو غزل دی، د هغې یو شعر دی زما ډېر زیات خوښ دی چې اس نے جلتی ہوئی پیشانی پر جب ہاتھ رکھا روح تک آ گئی تاثیر مسیحائی کی اور وہ جہاں بھی گیا لوٹ کے میرے پاس آیا بس یہی بات ہے اچھی میرے ہر جائی کی. د احمد فراز یو غزل زما ډېر زیات خوښ دی چې اب کی تجدید وفا کا نہیں امکان جانا یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیما جانا زندگی تیری عطا تھی سو تیرے نام کر دی ہم نے جیسی بھی گزاری تیرا احسان جانا. د ساحر لودھیانوی دا کتاب زما ډېره زیاته خوښه ده چې چند کلیاں نشاط کی چن کر مدتوں محو آس رہتا ہوں تیرا ملنا خوشی کی بات صحیح تجھ سے مل کر اداس رہتا ہوں.